مشر لالکه دا کوشنیان ډېر درڅخه ګیلمن دي دا ولې ګیلمن څوک ګیلمن دي چا درته وویل ښه نو ای تا زما خیال د کور حال ویلی دي زویه ته ودرې چې یو وارې کور ته څله ولاړ سو بیا بیا ما او تا سره ګورو که ما ستا د پوست څخه د شلومبو غړکه جوړه نه کړه نو بیا مې بوژنېدلی لالک مه بول بازه کې درواغ درته وایي ولا که مې غږ ورته کړی دی امان الله جانه ما درته ویلې وی لالکه موږ ته د دې دپاره راوغوښتلې چې ته هم باید چې د کشرانو خبرو ته غوږ ونیسې کشر چې په څټ څټ کې په سوکانو ونوی والله قسم کې هغه دې نه دي اورېدلي چې وایي ډب نه وي نو ادب نه او تا ته ډېر ښه ادب در زده کړی دی دغه حال مړه مه کایش بابک به امان الله جانه ماښام بیا پرې یوه پښه ودرولم رکه ساره به پر هغه یوه پښه ولاړو نو خو تا ته بې ټرېننګ در کوي خود به لکه چرګ پر یوه پښه ولاړ وي لکه وم مه ګایش ته وده چې یو وارې ما او تا کور ته سره ولاړ څه به وکړې نو کور او کور دغه حال دی ای امان الله جانه وم دا کشران چې د سار پر ناشته څوارلس لغتې او د غرمې د ډوډۍ د مخه پنځلس سوکان او بیا د ماخستن د ډوډۍ بعد اتلس پلاخ ونوی والله قسم کې دا ډاکټر دی که لالک دی ده او تو فیزیشن دی چې صبح دوپهر شام کھانے سے پہلے ایک ایک خوراک ته بابک واله ته واله مړې زما والله که په خوب کې ووي څنګه امان الله جانه بابک به پر دا څټ پلاخې راته ونیولې دی خو یې نه مني ته دا زما څټ وګوره یو نیم سل مرغلي خو ما په خپله شمارلي بابک په څپلخې راته ونیولې وهلم بې وهلم بې وم زه خدای امان الله جانه دا د تندي ویښتان به مې داسې رژېدل لکه پاخه توت شکر وکاږه چې د ویښتانو سره سره به د سر خسمانان هم ورځېدل یو وخت یې په سر کې مچ بند سو لاره ځینې ورکه سوله لاره چې ځینې ورکه سوله بس د شپږ میاشتې د بابک چپلاخه نه ورغورځوله بله ورځ چې ورته وخښمېدی چې په دا چپلاخ یې وولی یو دونه غټ شی ځینې وغورځېدی ما چې المژک دی چې دی ورنږدې سولمه پر یې سوالوتی ما چې المرغۍ ده هغه مچ والته مخامخ پر دیوال باندې کښېنستی ویلې دی ښه په ښه رنګ سوی دی ښه کټ سوی ما ته ویلې ازما کورنۍ ملته ده بابک ته وایي چې څو چپلاخې لاووي ازما کور والا هم راواست بیا مورکۍ سر ور وپلټلی پرځاله یې ځینې راوکښه ته ودرې زویه چې یو وارې کور ته سره ولاړ شو ما او تا بیا ګور دلته د کوژک په لمن کې ولاړ یې سترګې سرې سرې کوې د دا خلکو څخه شرمېږي زه به ما او تا بیا ما کور ته سره ګور کور به نو ته څه وکړې کور مې هم لیدلی وبېکېسته څه تر کور تر پرېښودلو تا غږونه ونیسه ما او تا بیا کور ته سره ګوره خو لکه هغه د باغ ناړي غویی د ګیره ووتې بابک صحیح درته وایي چې تر دوو سپږمو یې نو زویه ما او تا بیا کور ته سره دا ډېر ظالم دا ما راونیسي په ډنډو مې وایي اوس یې په ډنډو ساعت نه تېرېږي د وکلۍ لاس ته یې راته جوړ کړی دی ته یې وګوره په بغل جیب کې به اوس هم د وکلۍ لاس دی مګر ما هم اوس چم ورته زده کړی دی چې دی په دا پوه سم لالک بوژنېدلی دی بس ما د تلتک صدرۍ ورته جوړه کړې ده هغه تر بنین لاندې په غاړه کړم بس دی ستړی سي په ما هېڅ نه کېږي دغه حال ما چې ول نامي څونه ټینګ سوی دی ما به د وکلۍ لږ لاس یې راواخیستی دی به رالی و مخ ته به په خپله راته کڼ په کړوس ته هیڅ هم کوئ وده نو د دې بعده بیا ګور لکه ګوره د خوارکي سي دي د وکلۍ لاس دی جوړ کړی دی او ته خپله دی لکه اونګ دا مشر به ضرور ټاکو د مشر به عزت کوو د مشر به قدر کوو لاکن د مشر څخه هم دا درخواست کو چې هغه کشر ته عزت او احترام ورکړي زما د دواړو میلمنو دپاره ډېرې ډېرې چکچکې